وروستی ډالۍ هغه که د ټول عمر قص کړی مسافري قبلوي نه راځي هغه که د ټول عمر قص کړی مسافري قبلوي نه راځي نو ورته وایه چې یو څوک کله هر چا نه ښه پېژني هغه چې ته د ژوند مضمون دی د مینې بل عنوان نه لري هغه چې د دنیا د دود دستوره ناخبر دی هغه ته وایه چې د خپل قصد نه چېرته پرشانه شي د خپل کور او د کلي لرې زندګي کوه ځکه زه څوک یم زما څوک و زه به چاته د امید په بخت سره ګلونه کرم هغه چې ما ورته خپل ځان ویلو نن د خپل ځان نه پردی دی ما نه پېژني ځکه اوس مو فکرونه مخالف دي اوس مو نظرونه مخالف دي اوس په یو خیال او تصور کې نشو اوسېدلی ځکه هغه په دنیا مین دی او زه د دنیا مرور هغه ته وایه چې بلها ډېرې پیسې ګټه پرې بلها ډېرې خوشحالۍ واخله پرې بلها ډېرې ډالۍ واخله هغه ته وایه چې یوه ډالۍ ما لره هم راوړه زه هم ستا ډالۍ ته ډېره لیواله یم بس نور څه نه غواړم خو دغه یوه وروستۍ ډالۍ هغه ډالۍ د زیړو ګلونو شادابه چې کله خپل وطن ته راشي خپل مسکن ته راشي خپلو پردیو ته راوړې ډالۍ وویشي زما ډالۍ هم ماله راکړه که زه دې د کور کلي کې ونه لیدلم نو د یو چا مې پوښتنه وکړه تا ته به زما لور وښایي تا ته به زما کور وښایي شادابه پوهېږم ستا راوړې ډالۍ به زه له تا وانخیستی شم تا ته به ستا د راوړې ډالۍ قدردانۍ ونه کړم خو بیا هم زما ډالۍ تر ما راوړه زما ډالۍ زما په قبر کېږده هغه ډالۍ د سیړ ګلونو هغه ډالۍ د سیړ ګلونو په ګټ د جنازې مې جړېدلې وې کنه د قبر په خزو مې غوړېدلې وې کنه